زما پوښتنه د غوښې خوړلو په اړه باندې ده. دا په اسلام کې روا دي. زناور ژوندي موجودات دي. نو آیا تاسو داسې فکر نه کوئ چې دا یو ظلم دی زناورو سره؟ او زما دویمه پوښتنه دا ده چې آیا په اسلام کې د غوښې خوړل دغه لازمي خبره ده که نه؟ آیا یو سړی داسې کولی شي یوازې سبزي وخوري او بیا هم ښه مسلمان اوسیږي؟ وروره مخکې له دې چې ځواب درکړم غواړم ووایم یو مسلمان یوازې د سبزیو په خوړلو هم ډیر ښه مسلمان کېدلی شي. په اسلام کې دا لازمي نه ده چې تاسو باید غوښه وخورئ، دا فرض نه ده، مګر لکه څنګه چې الله جل جلاله په قرآن کې فرمایلي او انسان ته یې د غوښې خوړلو اجازه ورکړې. په سورة المائده 5 سورت اولینی آیات کې راغلي هغه څلور پښې لرونکي ځناور وخورئ چې ستاسو لپاره حلال شوي دي. په سورة النحل 14 سورت 5 آیت کې ذکر شوي چې تاسو د څارویو غوښه خوړلی شئ. په سورة المؤمنون 23 سورت 21 آیت کې ذکر شوي چې په څارویو کې موږ تاسو ته څښاک درکوو چې د انسانانو لپاره ګټور دي او له غوښې هم خوړلی شئ. نو کله چې خدای تعالی تاسو ته د حلالو ځناورو د غوښې خوړلو اجازه درکوي نو بیا یې ولې نه خورو؟ اوس دې منطقي دلیل ته راځو چې ولې اسلام تاسو ته د غوښې خوړلو اجازه درکوي. که موږ د غوښې ارزونه وکړو دا له پروټین څخه ډکه ده. د انسان بدن 23 امینو اسیډونو ته اړتیا لري چې 8 د انسان په بدن کې نه جوړیږي. دا باید د بهرني خوراک له لارې ترلاسه شي چې ورته ضروري امینو اسیډونه ویل کیږي. اوس دا واړه 8 ضروري امینو اسیډونه په هیڅ ډول سبزی کې یو ځای نشته، دا یوازې په غوښه کې شتون لري. نو د سبزیو په پرتله غوښه ډیره زیاته انرژي او غذایت لري. د دې نه علاوه که موږ د سبزي خوړونکو ځناورو لکه غوا، وزه او پسه غاښونه وګورو هغوی هوار غاښونه لري، هغوی یوازې سابه خوري، غوښه نه خوري. که موږ د غوښه خوړونکو ځناورو لکه پړانګ، لیوه او زمري غاښونه وګورو هغوی تیره غاښونه لري، هغوی د داړې غاښونه لري، هغوی یوازې غوښه خوري، سبزیو ته لاس نه وروړي. که تاسو د انسانانو غاښونه وګورئ، که په آینه کې وګورئ موږ انسانان هوار غاښونه هم لرو او تیره غاښونه هم لرو. که خدای تعالی غوښتل چې موږ یوازې سابه وخورو نو ولې یې دا تیره غاښونه راکړل؟ ولې یې دا داړې راکړې؟ د څه لپاره؟ آخر طبیعي ده چې د غوښې خوړلو لپاره، د دې لپاره چې غوښه پرې وخورو. د دې نه علاوه که موږ د انسان د هضم سیستم وګورو او له سبزی خوړونکو ځناورو لکه غوا، وزه او پسه سره یې پرتله کړو هغوی یوازې سابه هضمولی شي. د غوښه خوړونکو ځناورو لکه پړانګ او زمري د هضم سیستم یوازې غوښه هضمولی شي، هغوی سابه نشي هضمولی. د انسانانو د هضم سیستم دواړه هضمولی شي. انسان وړې او غټې کولمې لري، دا سابه هم هضمولی شي او غوښه هم، دا دواړه هضمولی شي. نو که خدای تعالی غوښتل چې موږ یوازې سابه وخورو نو ولې یې داسې سیستم راکړ چې دواړه هضموي؟ تر کومه ځایه چې خبره ده ډیری هندوان فکر کوي چې په هندو مذهب کې د غوښې خوړل منع دي. په اصل کې که تاسو منوسمرتي 5 څپرکی 13 آیت ولولئ هلته راغلي چې خدای ځینې ځناور د خوړلو لپاره پیدا کړي او ځینې د دې لپاره چې وخوړل شي. که تاسو هغه ځناور وخورئ چې د خوړلو لپاره پیدا شوي نو دا ګناه نه ده. د منوسمرتي 5 څپرکی 13 آیت وایي چې خدای تعالی ځینې ځناور د قربانۍ لپاره پیدا کړي دي، د هغوی وژل ګناه نه ده. د منوسمرتي 5 څپرکی 40 آیت وایي چې د قربانۍ د ځناورو وژل روا دي، دا د خدای قانون دی. نو د هندوانو په کتابونو کې د غوښې خوړل روا دي. که تاسو ویدونه او نور کتابونه ولولئ پیرانو او د هغوی زامنو غوښه خوړله ان تر دې چې د غوا غوښه هم خوړله. که تاسو د مهابهارت انوشاسنا پروا 88 څپرکی ولولئ کله چې پانډوان راټول شول یودشتر چې د هغوی مشر ورور و له بهیشم څخه یې وپوښتل چې په یګنه یعنی پوجا کې کوم خوراک ورکړو چې زموږ پلرونه خوشحاله شي؟ نو بهیشم ځواب ورکړ که تاسو واښه او سابه ورکړئ زموږ پلرونه به تر 1 میاشتې خوشحاله وي. که کبان ورکړئ تر 2 میاشتو، که غوښه ورکړئ تر 3 میاشتو، که سوی یعنی سوی ورکړئ تر 4 میاشتو، که وزه ورکړئ تر 5 میاشتو، که د خوګ غوښه ورکړئ تر 6 میاشتو، که مرغان ورکړئ تر 7 میاشتو، که هوسۍ ورکړئ تر 8 میاشتو. او دا لیست دوام لري، ډیر غټ لیست دی. دا وایي که میخه ورکړئ تر 11 میاشتو، که د غوا غوښه ورکړئ زموږ پلرونه به پوره 1 کال خوشحاله وي، او که د غره بیزې یا د ګنډه غوښه ورکړئ هغوی به د تل لپاره خوشحاله وي. نو د هندو مذهب د کتابونو له مخې غوښه خوړل ګناه نه ده. دا ځکه چې ډیری هندوان د اهنسا یعنی عدم تشدد له فلسفې اغیزمن شول چې هیڅ ژوندی موجود مه وژنئ، نو ځکه یې دا خبره ومنله. مګر حتی دا د اهنسا فلسفه چې تاسو وویل د ژوندي موجود وژل ګناه ده. وروره آیا ته پوهیږې چې بوټي هم ژوند لري؟ پوهیږې په دې وروره؟ نو که ته وایې چې د ژوندي موجود وژل ګناه ده نو د بوټي وژل هم ګناه ده، نو بیا سابه ولې خورې؟
منم یې ډېر ښه. د دې نه علاوه ځینې خلک وایي سمه ده ډاکټر ذاکر، زه منم چې بوټي ژوند لري خو هغوی درد نه احساسوي، ځکه خو د بوټي وژل د ځناورو په پرتله کمه ګناه ده. دلته باید دا خبره یاده کړو چې نن سبا ساینس پرمختګ کړی او موږ پوه شوي یو چې حتی بوټي هم درد احساسوي، مګر د بوټي غږ انسان نشي اورېدلی، ځکه چې انسان یوازې د 100 نه تر 100,000 پورې فریکوینسي غوږونه اورېدلی شي. له دې نه کم یا زیات غږ تاسو نشئ اورېدلی. په امریکا کې یو بزګر و چې د بوټو غږ یې داسې کړ چې انسان یې واوري. بیا پوه شو چې بوټو به ژړل کله چې اوبو ته یې ضرورت و. یو بل تن راغی او له ما سره یې بحث وکړ. ډاکټر ذاکر، زه منم چې بوټي ژوند او درد لري، خو د هغوی حسونه له ځناورو 2 کم دي، ځکه یې وژل کمه ګناه ده. زه له تا یوه پوښتنه کوم وروره. فرض که ستا مشر ورور چې کوڼ او ګونګ یعنې ګونګی پیدا شوی وي، کله چې هغه غټ شي او یو څوک راشي او هغه ووژني، نو آیا ته به قاضي ته ووایي صاحبه قاتل ته کمه سزا ورکړه ځکه چې زما د ورور 2 حصه کم و، نه یې اورېدل او نه غږېدلی شو؟ آیا ته به داسې ووایي؟ په اصل کې ته به ووایي قاتل ته 2 چنده سزا ورکړئ، هغه نه اورېدل او نه غږېدلی شو، زما ورور معصوم و. نو په اسلام کې داسې نه ده چې 2 حصه یا 3 حصه وي. قرآن په سورة البقره 2م سورت 188 نمبر آیات کې فرمایي هغه پاکیزه شیان خورئ چې موږ تاسو ته درکړي دي، تر هغه چې خوراک حلال او پاک وي تاسو یې خوړلی شئ. او بله دا چې زه په شخصي ډول هیڅ ستونزه نه لرم که غیر مسلمانان غوښه نه خوري، زه هیڅ مشکل نه لرم. یوازې کله چې هغوی ووایي چې غوښه خوړل ګناه یا جرم دی، بیا زه ځواب ورکوم که نه، که په هندستان کې غیر مسلمانان غوښه ونه خوري دا زما لپاره ګټه ده. که په هندستان کې ټول غیر مسلمانان د غوښې خوړل پیل کړي نو د غوښې بیې به لوړې شي، بیا به زما لپاره د غوښې اخیستل ګران شي. نو زه په شخصي توګه کومه ستونزه نه لرم. هیله ده په ځواب قانع شوی وروره.